السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو، لکه څنګه چې دغه ویډیو تاسې ګورئ چې دغه دواړه یو رحیم صدیقي کوم چې په نیوزیلینډ کې اوسېږي او همدارنګه په فیسبوک کې ډېر فعاله دی، ټول ځوانان به پېژني. نو دا بل چې دی ملنګ جان نومېږي، کوم چې نو هغه کسان چې ټیک ټاک ډېر استعمالوي نو حتمن به دې سره هم بلدتیا لري، دا به هم پېژني. نو اول دا ویډیو تاسې وګورئ، د ویډیو په تړاو یو څو مختصرې خبرې هم له ما څخه دې واورئ. یا داسې کار وکړه د ښځې سینو شودې د 2 کیلو راته روزانه راکړو. ښځه دې چاته پرېښې ده، ښځه دې خپل ورور ته پرېښې ده، خپله د افغانستان راکوي او دلته ګرځي، اسناد نه درکوي، دلته دې ګرځي اسناد نه درکوي. زه تا په خور باندې نرس ته واچوم، افغانانو وایي اسناد نه لري، تاسو زما خط تا په خور باندې نرس ته واچوم. در باندې بندوم لږ دې دا سپی خوله چپ کړه، کنځلو نه چپ کړه، خبرې وکړه. تا په خور باندې نرس ته واچوم، تا په مور باندې نرس ته واچوم، تا په ورېرې باندې نرس ته واچوم. داسې خبره ثبوت لري چې خور نه دې تا د مور نه پاسپورټ کوم درته تا د خور د مړې سترګې غي چې مور دې دا مټې سترګې وکړي درته چې تا د خور د یو نه ما نه وشوم دا مټې سترګې نه درته دا چې ما ورکې نه کنه چې خور لکه خور درته پاکستان ته تا په خور باندې ما پاکستان نه وځي تا په مور تا ورېرې پاکستانیان وځي دا خوش دلنګ وزندر ثبوت لري ملنګان په دې شانه نه چې ډارونه چې پاکستانیانو ته دې ویلي ملنګان دې نه ملنګان ثبوت کار. نو ویډیو مو کتله، واقعا ډېر د افسوس خبره ده. په کار ده چې ملنګ جان هم یو افغان دی او رحیم صدیقي هم یو افغان ده. نو افغانان چې هر چیرته د دنیا په هر کونج کې د یو بل سره باید یو ښه دوستي ولري، ښه فرینډشپ باید سره ولري. موږ او تاسې چې ترقي نه کوو، موږ تاسې چې وروسته پاتې یو، نو لامل دا دی. نو موږ باید کوشش دا وکړو چې همیش باید موږ خپل وطنوال چې یا په هر مملکت کې وي، په هر کونج کې وي، موږ باید خپل افغانان باید موږ سپورټ کړو. دا چې دغسې په لایف راشه بیا دغه کنځلې چې تاسې ګورئ چې بیخي دا په عمر کې ما دغسې کنځلې ما چا څخه نه وو اورېدلي. نو اول د رحیم صدیقي څخه دا پوښتنه زه لرم چې ته خو یو فعال ځوان یې، ماشاءالله هوښیار ځوان یې، نو په کار نه و تا ته چې اول خیر که دې سره لایف راغلی، لایف به راغلی وي، خو چې دې کله دغسې کنځلې دې شروع کړې نو په کار دا وه چې اول خو تا باید دغه لایف دې باندې کټ کړی وی، ځکه چې دا خبرې دا نن سبا سوشل میډیا دا داسې نه ده چې یوازې افغانان به تعقیبوي، که هغه ټیک ټاک ده، که هغه فیسبوک ده، که هغه ټویټر ده، که هغه انسټاګرام ده، نو که هر یو چې هره میډیا چې وي نو دا ټوله دنیا ګوري. نو که چېرته موږ خپل یو افغان راپاسېږي بل افغان پسې دغسې بې ځایه بېکاره کنځلې چې بیخي نو هغه بیخي د اورېدو نه وي، نو دا خو ټوله دنیا ګوري. نو خلک به دغه د دنیا هغه نور کسان به د نور خلک به موږ په اړه څه فکر کوي چې د افغانان سره کم خلک دي. کله چې دغسې ویډیوګانې د افغانانو په اړه د نور خلک ګوري نو هغوی به هم فکر کوي چې ولا نو افغانانو په اړه خود په خود د هغوی ایمیج یو ډول بدلیږي چې دا وګوره د افغانانو دای کارنامې دي، د افغانانو دای کارونه دي، افغان کلمه چې کوم یو موږ ډېر په افتخار سره موږ یادو نو خلکو ته یو ډول د دې د خلکو ذهنیت دې سره خرابېږي، دې سره د هغه افغان کلمه بدنامېږي. که چېرته یو عادي خبره وي باید موږ افغانان ټول سره ورونه دي، نو په کار نه ده چې داسې په کنځلو باندې هغه چې هره مسله پیدا کېږي نو دغسې بیا په کار نه چې دغه مسله په کنځلو باندې موږ حل کړو. دغسې چې کوم څه بد ردې زموږ په خوله راځي دغسې خپل ورور ته دغسې بې ځایه کنځلې وکړو. نو که چېرته زه وایم که رحیم صدیقي ملامت هم و نو بیا هم دغسې په کار نه و چې داسې کنځلې داسې بد ردې ویل. په پښتو کې یو متل ده وایي غر که هر څومره لوړ دی خو پر سر لاره شته ده. نو که رحیم صدیقي دې داسې ووایي که رحیم صدیقي چې څومره ملامت و نو هغه ملامتیا او سلامتیا په خبرو باندې حل کېده. نو دا په کار نه و چې داسې په لایف ویډیو کې تاسو دغسې کنځلې یو بل ته نو داسې لایف ویډیو کې یو بل ته داسې کنځلې کول او بیا چې زرګونه خلک ګوري تماشا کوي
نو دا ویډیوګانې نه یوازې دا چې په افغانستان کې به قتل شوي، دا په دنیا په ګوټ ګوټ کې په هر ځای کې به قتل شوي. موږ تاسې بیخي یعنی مثبت لارې ته دغه میډیا موږ نه استعمالو، نو موږ تاسې کار نه کوو، موږ تاسې کار ته کار نه وایو. نو هغه نور خلک چې دی هغوی چې دی هر شي نه هغوی سالم ګټه اخلي، او موږ تاسې چې یو نو همدغه اول ښکاره مثال همدغه میډیا ده چې ټول دغه ټیک ټوک تاسې وګورئ، دغه نور میډیاګانې فیسبوک، نو یوټیوب تاسې وګورئ چې بیخي نو ټول دغه پښتانه ورونه چې کوم یو دی هغوی لګیا دي، نو همدغه غلط کارونو ته یو بل پسې ښکنځلې وکړه، یو چا پسې هغه ویډیو ورپسې جوړه کړه چې په ویډیو کې هغه سم په خوله راځي، ګډې وډې خبرې ورته وکړه، بیا هغه چې دی څه په ټیک ټوک ته اپلوډ کړو، څه یوټیوب ته اپلوډ کړو، څه په ګوګل ته اپلوډ کړو. او که چېرته موږ همیش په ذهن کې یو مثبت فکر موږ ولرو، او که چېرته همیش موږ سره یو سالم فکر موجود وي، 95% افغانان چې کوم دي همیش دغه میډیا چې دی په منفي لارو استعمالوي. نو یو انسان هغه وخت ترقي کولی شي چې اول له هغې سره خپل د ځان پرمختګ لپاره یو فکر او سوچ پیدا شي. نو کله چې خپل ځان لپاره د پرمختګ او د پرمختګ لپاره فکر او سوچ در سره پیدا شو، نو هغه وخت بیا کولی شي چې خپل مملکت ته هم تغییر ورکړي، خپل وطنوالو ته هم تغییر ورکړي، یعنی هر څه بیا مثبت تغییرات پکې راوستلی شي. موږ به حیران زه دې ته یم چې موږ به کله بدل شو، کله به موږ خپل ځان ته موږ تغییر ورکړو، کله به موږ په خپل ذهن کې مثبت تغییرات موږ راولو، چې تر څو موږ خپل دغه مملکت چې دغسې نن سبا دغسې په بدبختیو کې راګیر دی، دغه خپل مملکت د بدبختیو څخه وباسو.